ښه راغلاست د اسانه پخلی چینل ته. نن زه یو چینایي رسیپي جوړوم د چکن چومین په نامه باندې. دا یو ډېره مزهداره او صحي رسیپي ده. تاسو یې لازمه مواد وینئ. پیل به وکړو په پخولو باندې د چرګ د سینې. چرګ سینه ما په دې شکل باندې پرې کړې ده او نیم ساعت د مخه په نیمه کاچوغه سوی سوس، مالګه او تور مرچو کې مې اخته کړې ده. تقریبا 15 د 6 دقیقو څخه بعد چې چرګ سینه پخه سوله، پر دې باندې زه خپل ترکاري اضافه کوم. په ترکاري کې ما پوڅکۍ څخه دولمه مرچک، پیاز او زردک څخه استفاده کړې ده. اما تاسو کولی شئ چې هر ترکاري پر لاس باندې ولري او یا مو خوښیږي پکې اضافه یې کړئ. په مالګه او تور مرچک باندې سیزن کوو یا خوند ورکوو و دې رسیپي ته اضافه مسالې نه وراچول کیږي. اوس خپل آش ایښوم. و دې رسیپي ته هر آش چې پر لاس باندې ولري یا په کور کې ولري د هغه څخه کیدای شي استفاده وکړئ او په هغه رقم یې پاخه کړئ لکه څنګه چې په پاکیج کې یا په پاکټ کې چې وایي درته. کله چې آش پاخه سوله، آش او چرګ ټوله په یو دیګ کې را اړوم سره. پر هغه باندې اضافه سوسونه یې ور اچوم. پر آش باندې د خوند دپاره او ښایست دپاره زه د نوش پیازو څخه استفاده کوم. دلته یوه غټه کاچوغه لایټ یا نورماله سویا سوس، یوه غټه کاچوغه ګاټا سویا سوس، لږ چلی فلیکس یا سره مرچک او یوه غټه کاچوغه کیچپ څخه استفاده کوم د رنګ او د خوند دپاره. ښې مخلوطوم ټول مواد سره یو ځای او د ښایست دپاره د نوش پیازو او کنجدو څخه استفاده کوم. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوند وړ وي دا رسیپي. لطفا خپل نظر مو را سره شریک کړئ.